الجنه دا سړی جنت ته داخل شو دا جنتی سړی دی چې چا کې درې کارونه وي اول نمبر من اکل طیبا چې د رزق حلال اول چې نوڼی حلالي کم روټۍ خوري چې هغه حلال نوڼی خوري رزق حلال بنیادی خبره اکل حلال دی انبیاء ته رب العالمین اول حکم کوي روټۍ حلال خورئ بیا وی وعملوا صالحا رستو وی عمل نیک کوي عمل رستو دی او رزق حلال مخکې دی او دویم وعمل فی سنت چې دې کم کار کوي چې هغه د سنت موافق ہر کاری د سنت موافقی بل وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ او خلق د تکلیف نه محفوظ بے چاہتا تکلیف نہ ورکی نونائی حلالی عملی د سنت موافق دے او خلق تددن تکلیف نشتا چاہتا ضرر نہ رسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دخل الجنہ پسیغی د مازی سر ذکر کری وی د دی سڑی جنت تتلل یقینی دی یقینی طول دینی دریو خبرو کرا بن اول نمبر چی رزق حلالی نونی حلالی بنیادی خبر ادا دخا کتابونو لکلی دی دیر کرتب یو سڑی د بیت اللہ نا تواف کی دعا بغواڑی رب ما معاف کی پا مطاف کی بگرزی دیر پا عجزی با دعا غواڑی رب العالمین وی دعای نا قبل مزکا چی اغسطی حرام دیو خیٹا کی حرام دی نو زد دعا نا قبل دا چاچ گیڑا کی حرام پراتی او پا وجود حرام وی دا اللہ عبادت نہ قبلی اول خبر اکل حلال رزق حلال دا دیر ضروری خبر دا چی دا سڑی رزق او نونے حلال ہے لگ دی خو حلال دی لگ کاروبار دی رکوٹے دی وی خو چی حلال کاروباری حلال کاروبار بل وعمل فی سنت او چی عمل کی دا د سنت موافق ہر عمل چی کی دا د سنت پا کسوٹے کی گوری عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راغے حجر اسود تا مخام خودرت کعبہ شریفہ کی چی کم کانے لگے دلے نے یو گوٹ کے حجر اسود مونگ چی تین تواف شروع اگے حجر اسود تا مخام خودرت ورتوی واللہ زما دی دا اللہ پزاد قسمی چیزتا پی جنم چیتا یو کانے ما تا پتا دا نچالا نقصان ورکولے شی او نچالا نفع ورکولے شی زما دی دا اللہ پزاد قسمی چیتا یو کانے نچاتا نفع ورکولے شی او نچاتا ضرر ورکولے شی حکمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نویلی دلے چیتا اخکول کڑے وی نو ما بنوی اخکول کڑے خو ما امام الانبیاء لی دیو چیتا اخکول کڑے وی بس ور روان شو حجر اسود خکل کوي زکه دا نبی علیہ السلام خکل کړي دي وعمل فی سنت چې عمل کوي هغه د سنت موافق